سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ښځو چارو وزارت د افغانستان یو له مهمو وزارتونو څخه دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د زیات شمیر فعالیتونو سره سره لا هم افغان میرمنې په یو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د ښځو چارو وزارت چارې له تیرو شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د دې وزارت سرپرستي اغلې حسینې صافۍ له لورې په مخ وړل کیږي. دا چې په دې لنډه موده کې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې وزارت کې څه ستونزې وي، څه یې کړي او څه به وکړي، په همدې اړه نن له اغلې صافۍ سره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د زاویه میډیا نه چې همیشه نه تنها د ټولو هیوادوالو د ستونزو او د دې د پرمختګ برنامو سره همغږی دی، مګر همیشه د ښځو هم حمایت کړی دی. تاسو نه مننه، موږ په خدمت کې. ډېره مننه کورمودان. که پیل له دې وکړو چې په همدې تیرو تقریبا 8 یا 9 میاشتو کې مو 15 عمده لاسته راوړنې راته که ووایئ چې څه مو کړي، د وزارت ته چې راغلئ په دې موده کې مو څه وکړ؟ تاسو نه ډېره مننه. په تیر شوي 8 یا 9 میاشتو کې د کاري اصولو په مطابق کله چې زه راغلم ما غوښتل چې یو ډیره همه جانبه ارزیابي یا ارزونه وکم چې نه تنها یوازې د ښځو د وزارت ارزونه، مګر په ټوله کې د ښځو ارزونه په ټول هیواد کې، تر څو موږ وګورو چې نور څه برنامې دي د ښځو په خاطر، او بیا هم د دې برنامو د شتون په شتون کې ولې موږ زموږ وضعیت د ښځو وضعیت بیا هم هغسې چې موږ غواړو نه دي. پس د هغې ارزونې نه 15 غټ لاسته راوړنې یا 15 کارونه هم چې کړي دي. اول کار یې همدغه ارزونه و چې پس د دې ارزونه نه بیا یو طرحه یا ستراتیژي باندې ما کار وکړو چې د هغې طرحې نوم د بهبود طرحه وه چې په هغې کې هغه ټول مسایل تحلیل و ارزیابي شو، زموږ لاسته راوړنې، زموږ چالشونه او برنامې چې آینده کې پلان لرو. د هغې تحلیل په اساس مونږ د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا یا پیاوړتیا مهمیت ایجاد کو چې دا هم زموږ دریم لاسته راوړنه و. بغیر د هغې نه مونږ خپله په وزارت کې د سازمانی انکشاف یا انسټیټیوشنل بیلډینګ برنامه شروع کو، ولې چې لا هم دا وزارت سیستم قوي نه دی، ولې چې ډیر زیات برنامې د ښځو دپاره دي مګر ډیر پراګنده، ډیر تیت دي. هغه هم شروع کو. بل لاسته راوړنه چې ښځې ډیر هغې ته په تیر شوي کلونو کې دادخواهي کړی و د ولایتو مرستیالانو چې مونږ په څو ولایتونو کې مرستیالان لرل، مګر هغه تاریخي حمایت چې جلالت مآب رئیس صاحب جمهور د ښځو او د ځوانانو په اړه لرل، یو ځل بیا هم مونږ همغږي وکړو چې د کابینې او د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور نه مونږ مننده یو چې په 34 ولایاتو کې ټولنیز مرستیالي ښځینه ته ورکو. او بل لاسته راوړنه مونږ یو میکانیزم د همغږي یا د هماهنګي د کور نه نیولې تر کلی پورې، تر ولسوالي پورې، تر ولایت پورې، تر مرکز پورې، او همدغسې نورو خویندو سره او نورو نهادونو، وزارتونو یا عدالتونو ښځینه ادرسونو سره په سیمه کې او په نړۍ کې مونږ یو میکانیزم باندې کار وکړو. دغه هغه غټ لاسته راوړنې دي چې فعلا مونږ د هغې لاسته راوړنې د عملي کولو، پلي کولو دپاره کار کوو. یو بل ډیر غټ لاسته راوړنه ده چې د ښځو ونډه په کلیو کې دی چې د VRDP په نوم دی، او هغه هم د ښځو وزارت ته ترانسفر یا تبدیل شوی دی. او یو زمونږ بل لاسته راوړنه چې مونږ وغوښتل چې ټولو خویندو سره په هیواد کې او په سیمه کې او په نړۍ کې هم
شریک وو موږ غوښتل چې د خپل لاسته راوړنې د خپل د وزارت د نشان په تغییر باندې هم دیو ته وښایو چې زموږ فکرونه زموږ طرحې زموږ برنامې د کورنۍ نه نیولې د هیواد د پایښت او پرمختګ پورې خپل د برنامو رهبري موږ خپله کوو خپله یې طرحه کوو. ډېره مننه بریالي اوسئ. یو شمېر لاسته راوړنې وي یو شمېر هغه پلانونه او طرحې دي چې تاسو تر کار لاندې لرئ. دې ته څومره خوشبیني ده چې همدغه کومې طرحې او پلانونه چې تاسو جوړ کړي دا به کامیاب وي او د هغه د ښځو د وضعیت په تغییر کې به تاسو سره مرسته وکړي؟ زه فکر کوم چې هغه اقدامونه موږ برنامې نوې جوړې کړې نه دي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې هغه برنامې چې دي د هغې همغږي وکړو تر څو موږ ونه وایو ولې چې یو د ښځو وزارت هیڅ وخت کې نشي کولی چې 50% زیاتر نفوس ته ورسیږي نو هغه برنامې چې په نورو وزارتونو کې دي د هغې همغږي په اساس او بل مسله چې دا ما خوشبینه کوي چې موږ ډیر زیات خویندو سره په ارتباط کې یعنی موږ دغسې فاصله چې مخکې وو موږ د مشورې میکانیزمونه د ولایاتو په کچه حتی په آینده کې له خیره زموږ پلان دا دی چې د ولسوالیو او د کلو په کچه هم د میثاق شهروندي یا نورو برنامې ملي چې موږ لرو هغه ټول سره همغږي کړو تر څو موږ وشو کولی چې هغه واقعي وضعیت د ښځې وینو او هغه برنامې چې بیا هم ضرورت لرو یا اړتیا لرو هغې پلان کو او هغه عملي کړو. او بل مسله چې زه ډیر ورته خوشبین یم د جلالتمآب رئیس صاحب جمهور ریښتینی او تاریخي عملی واقعي حمایت دی چې هغې کې خپله ټول رهبري او زه فکر کوم چې دا ډیر ځای دی چې په ډیرو نورو مسایلو کې د لومړۍ میرمن وجود هم د ښځو دپاره خصوصا هغه ښځې چې په ولایاتو کې دي ډیر زیات اغیزمن و. ډیره مننه. آیا افغانستان رښتیا د ښځو لپاره یو له بدترینو هیوادونو څخه دی؟ نه. ولې؟ زه فکر کوم چې یوازې چې تاسو ماینئ د یو ښځې په صفت چې د یو خپل کورنۍ نه مې شروع کړې ده او دغه فرصت زما د کورنۍ زما د ټولنې زما د کلي زما د ولسوالي زما د ولایت زما د هیواد زما د مرکز حمایتو نو که چیرته موږ یو واقعي مثال او دغسې چې تاسو ماینې زما غوندې ډېرې خویندې دي نن چې خپل په ولایتونو کې خپل په کلي کې ولسوالیو کې کار کوي او موږ وایو چې موږ ظرفیت لرو استعداد لرو او موږ ثابت کړی دی د دې په خاطر چې په افغانستان کې په تیر شوي 15 کالو کې هغه اقدامونه چې اول ځل دپاره شوي دي مونږ هیڅ وخت کې په دفاعیه کې ښځینه نه لرل همدغسې په داخله کې ښځینه نه لرل په شورای عالی قضا کې مونږ اولین ځل یو ښځه لرل د انتخاباتو د ټولټاکنو کمیسیونونو دواړه ښځینه په واسطه رهبري کېدل مونږ سفیران ښځې لرو په ملل متحد کې اولین ځل دا سمه ده چې ښځو ته ډېر زیات وخت ورکړل شي په حکومت کې ولې بیا هم په لسګونه په سلګونه په زرګونه داسې خویندې میندې او مېرمنې په اطرافو کې په کلو بانډو کې شته چې لا هم په بدو کې ورکول کېږي لا هم په سرونه پرې کېږي لا هم په قتلېږي لا هم ورسره ناوړه اعمال ترسره کېږي د هغوی لپاره یو بد هېواد نه شو ګڼلی؟ زه فکر کوم چې دغه مسایل چې تاسو یاد کو د بدو ورکول تجاوز کېدل نور د دیو حقوقو ته نه رسېدل دا چالشونه دي چې مونږ نشو کولی چې په 15 کالو کې او په 10 کالو کې د خلکو فکرونه بدل کړو دا یو بنیادی فکری تبدیل ته ضرورت لري چې مونږ باید خپل په هغه ناوړو په حساب رواجونه چې په هغې کې ښځې د ډېر احساس کمتري مبتلا کېږي هغې باندې کار وکړو او بغیر د هغې نه موږ باید الګو وښایو چې څنګه کوو یوازې په افغانستان کې دا مسایل نه کېږي زه فکر کوم چې د میډیا یو نهاد یا د میډیا یو مؤسسې په توګه تاسو به ډېر ښه پوهېږئ چې په هر منطقه یا سیمه کې د ښځو
د پاره چالشونه شته مګر د هغې اشکال مختلف دي طریقې مختلف دي یا برخوردونه مختلف دي. وړاندې مې یادونه وکړه چې پلانونو باندې کار کړی طرحې هم جوړې کړي او هغه کوم مشکلات چې وو هغه هم بررسي کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ښځو هغه عمده مشکلات څه دي له څه شي نه ډېر زیات رنځ وړي؟ زه فکر کوم چې یو خو په ټوله کې باید موږ وګورو چې زموږ ډېر زیات دغه جنګ زموږ خویندې متاثر کړي دي چې موږ ډېر کونډې لرو او ډېرې کورنۍ دي چې په هغې کې موږ نارینه نه لرو، یعنې ښځینه خپله د خپل کور مشرتابه دي. غټ ستونزه چې موږ لرو خویندې لري اقتصادي ځواکمنتیا یا پیاوړتیا ده چې دیو ضرورت لري د خپل د ژوند د پرمختګ دپاره د اقتصادي حمایت ته ضرورت لري. بل مسله دیو بیا هم هغه حقوق چې ورته په اساسي قانون کې هغه حقوق چې د اسلام د نگاه نه دیو ته ورکړل شوي دي دیو خبر هم نه دي او بیا چې خبر شي زموږ هغه ټولنه چې پکې نارینه ډیر زیات مستبد دي هغوی دیو ته لاسرسی نه ورکوي لکه میراث لکه نور حقونه چې دی لري او په ټوله کې مختلف مونږ کولی شو چې په حکومتداري کې هم دیو چالشونو سره مخ دي او په ټولنیز کې هم. د ښځو چارو وزارت او د ښځو په برخه کې د لسګونه اړوندو نهادونو له فعالیت سره سره که وګورو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو څه کم شوی نه ده خو زیات شوی هم نه ده، یعنې تر ډېره پورې په خپل حالت کې د یو اندازه لا زیاتېدو په طرف هم روان ده. علت یې څه ده؟ ولې پر ځای دی چې راکم شي له دومره فعالیتونو سره چې له تېرو 15-14 کلونو راهیسې د ښځو چارو وزارت فعالیت کوي ولې راکم شوی نه ده او لا زیاتېدو په حال کې ده؟ زه فکر کوم چې تاوتریخوالی زیات شوی نه دی مګر آګاهي ډیر شوی دی. آګاهي ډیر شوی دی، د خلکو اعتماد په عدالت باندې ډیر شوی دی، د خلکو اعتماد په د قضایو په حل کېدلو شوی دی ولې چې مونږ اوس شاوخوا تقریبا 400 زیات ښځینه وکیلان د مدافع لرو، همدغسې ښځینه قاضیانې لرو. د هغې په خاطر تاوتریخوالی زه فکر کوم چې مخکې وه اوس هم شته مګر زیات شوی نه دی، آګاهي ډیر شوی دی ولې چې مونږ یو فعال میډیا لرو که مثلا ټولنیز میډیا ده که نور نهادونه دي خلک ډیر زر خبریږي. مخکې هم دا خبرې وي مګر څوک نه خبرېده. مخکې په یو کور کې یو تلویزیون مګر نن په یو کور کې که 10 نفر دي 10 تلویزیونه د دیو په لاس کې دي چې هغه فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، بل دی. نو د هغې د خاطر آګاهي ډیر شوی دی او تاوتریخوالی زه فکر کوم چې ډیر شوي به نه حتی نه تنها ډیر شوي به نه بلکې د تاوتریخوالي د مختلفو تعریفونو یا ابعادو هم آګاهي شوی دی په ټولنه کې چې دغه تاوتریخوالی دی او په ډیر کم فیصدي زموږ ټولنه هم تغییر کړی دی. مثلا په هغه ولایاتو کې چې دیو خپل لورګانې مکتبونو ته نه لیږل دیو خپله نارینه پلرونه د خپل د ځمکې نه تېرېږي وایي چې موږ دغه ځمکه مکتب ته ورکوو تاسو پکې مکتب جوړ کړئ تر څو زموږ لورګانې مکتب یا تعلیم زده کړه وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل دي چې موږ ته ښایي چې د تاوتریخوالي آګاهي ډیره شوې ده او دا فایده کوي خلکو ته ولې چې هغوی متوجه کیږي چې دا د دې د حل دپاره موږ باید څه وکړو. ډیره مننه. ستاسو په نظر د افغان حکومت له لورې ښځو ته څومره ارزښت ورکول کیږي، د ښځو نظریاتو ته څومره ارزښت ورکول کیږي او په اوسني حکومت کې شتون څومره ګټور دی؟ زه فکر کوم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې خصوصا مثلا په تیر شوي 40 کالو کې دومره طلایی فرصت او تاریخي فرصت او بنیادی فرصت چې په دې حکومت کې په تیر شوي 15 کالو کې ښځې ته ورکړل شوی دی هیڅ وخت کې. دلیل یې څه شی دی؟ اول مونږ یو ډیر اوریدونکي حکومت لرو، بل په هر کچه کې مونږ د ښځو نمایندګي لرو، که هغه سیاسي دی، که ټولنیز دی، که اقتصادي دی، که فرهنګي دی. مثلا مونږ فعلا 4 نفره خویندې په کابینه کې لرو، همدغسې 6% زیات
خويندې په پارلمان کې لرو. زموږ 2 کمیسیونونه د ټول ټاکنو ښځینه رهبري کوي. زموږ د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون یو خور مخې ته وړي. زموږ په شورای عالی قضا کې اولین ځل دپاره موږ یو ښځینه عضو دپاره یا غړي دپاره نامنیشن لرل. همدغسې زموږ ډېر سفیران، نماینده ملل متحد. نو دغه هغه تاریخي فرصت دی چې زموږ حکومت، زموږ رهبري او جلالت مآب رئیس جمهور ښځو ته ورکړ شوی دی. هغه شاخصونه دي چې په دې بنیاد موږ ویلی شو چې د افغانستان په تاریخ کې دغومره ښځو ته ونډه نه ورکول شوی چې اوس یې ورکړل شوی. نظام کې د ښځو پرمختګونه سمبولیک دي او که په خپل وړتیا او لیاقت باندې څوکیو وزارتونو ته ځانونه رسولي؟ زه فکر کوم چې هر څوک به خپل د تحلیل نه خبرې کوي او زما په وند معیار د شایستګي، معیار د لیاقت، معیار د تجربې د فعلني نظام د یو ډیر ملموس شاخص د اصلاحاتو دی چې مونږ همیشه لیدلی دي چې هغه څوک چې شایستګي لري د خویندو په ونډه کې دیو یو ځای ته رسیدلی دي. دغه هغه تحلیل دی چې ما نه تنها لیدلی دی، محسوس کړی مې دی او هم هر ورځ ورسره په ارتباط کې. افغان میرمنې په ویره کې دي چې د سولې په خبرو کې به د دوی حقونه تر پښو لاندې شي او د دوی حق ته به پاملرنه ونه شي. څومره ډاډ ورکوئ دوی ته؟ زه فکر کوم چې د یو ښځې په صفت، د یو مور په صفت، د یو خور په صفت د خپل د نظام د حمایتي بود په اساس په ویره کې نه یم. ولې چې زما نظام یو ډیر د ښځو پر وړاندې یو ډیر حمایتي نظام دی. زما نظام یو اوریدونکی نظام دی او زه په دې پوهیږم چې په هیڅ وجه کې هیڅ وخت کې به د ښځو حقونه نه قرباني کیږي. مثلا مثال مونږ د مختلف پروسو شاهد یو چې پکې ښځې اول دوره د مذاکراتو کې اول ځل و چې 3 خویندې په مذاکراتي ټیم کې وي. په دویم دوره کې مونږ 4 خویندې، هغه خویندې دي چې خبر دي د ټولو مسایلو. د سولې په مرکچي پلاوي کې د همدغه میرمنو شتون تشریفاتي دی او که دوی د میرمنو د حقوقو لپاره رښتینې چنې وهي، رښتینې مبارزه کوي؟ نه، تشریفاتي نه دی. دوی مونږ سره په ارتباط کې دي، په مختلفو ادرسونو هر مسله کې مشورې کوو، هر مسله کې مباحثې کوو او نه تنها زموږ مرکچي پلاو کې ښځینه فعال دي بلکې زموږ ډیر نارینه ورونه هم ډیری مدافعین دي. هغه کسان دي چې په رښتینې د ښځو په حقونو باندې باور لري، د دوی په استعدادونو او ظرفیتونو باندې باور لري. طالبان اوس یو نوې ډنډوره راچولې د موقت حکومت او د نوي اسلامي حکومت په نوم. که فرض که احیانا داسې یو څه راشي، خپله به پکې همداسې دندې ته دوام ورکړی شي؟ زه به هیڅ وخت کې دا فرض ونه کوم. زه هیڅ وخت کې دا نه فرض کوم ولې چې دا نظام په ډیر زحمت مونږ جوړ کړی دی. دا یو نظام دی، یو سیستم دی. که چیرته دا نظام مونږ مات کو، هغه ټول لاسته راوړنې بلکې د یو ګلاس، یو شیشه‌ای ګلاس دومره تکه تکه شي چې حتی د جوړولو فکر به هم څوک ونه کړي. نو په دې کې ټول مسؤل دي. د یو ډیر عادي نفر چې د ډریور نه نیولې تر یو ډیر مسؤل کس چې مدیر دی، رئیس دی، وزیر دی، معین دی، موږ ټول باید د خپل د دې نظام مدافع اوسېږو. زه د دې خبرې تصور هم نشم کولی او نه کوم. ولې چې که زه خپل په پښو خپله یو تیشه وهم نو دا به نه تنها زما د دې نظام خرابول وي بلکې زما د نسلونو، آینده نسلونو دپاره هم هغه فرصتونه. او بل په دې کې نړیوال هم ډیر مهم رول لري ولې چې په دې تیر شوي 20 کالو کې دوی ډیر زیات مصرف کړی دی. افغانستان کې د افغانستان په منابع بشري کې په ښځو باندې، په ځوانانو باندې، په نظام باندې، په حکومتداري باندې. که چیرته موږ نظام مات کو، د هغې خبره وکړو، نو د دې معنا چې موږ خپله یو اور اچو خپل هغه لاسته راوړلو ته چې موږ جوړ کړی دی. ډېره مننه کوردان. څه فکر کوئ د ولسي جرګې له لوري، د وکیلانو له لوري ولې د رد رایه درکړل شوه؟
زه فکر کوم چې معیارونه مختلف وو ولې چې زه ډېر ډاډه وم او خپل په کار کې همیشه د اصولو ډېر پابند وم. د اصولو په مطابق هر کار مې چې کړی دی د اصول په مطابق. د ټولو نه لومړی به زه غواړم چې مننه وکړم د هغه 119 رایې باندې چې ما ته وکیل صاحبان ورکړي دي او زه په دې باور لرم چې هغه کسان چې ورکړي دي ملي فکر کو او ورواله چې رایې مې وانغستو د دې معیارونه مختلف وو. زه د چا کور ته لاړ نشم، زه چاته مې ونه ویلې چې ته ما ته رایې ورکړه ولې چې ما فکر کوم چې همدغلته مې ژوند کړی دی، د ښځو په عرصه کې مې کار کړی دی او ټول خلک ما پیژني چې زه څوک یم، څه کار مې کړی دی. نو معیارونه مختلف وو، دغه به ووایم. څه فکر کوئ همدلته به د سرپرستې په توګه خپله دنده د دوام ورکوئ او که بل ځای کې به مسؤلیت در وسپارل شي؟ نه، زه د دې نظام یو مامور یم. هر وخت چې نظام ماته د دې مشوره یا حکم وشو چې زه باید خپل ځای پرېږدم، هر چیرته چې اوسېږم زه فکر کوم چې زه یو دید لرم خپل خویندو ته کار مې کړی دی او تر آخرین ورځه پورې چې زما په وجود کې انرژي وي زه به خپل خویندو ته کار کوم ولې چې زه پوهېږم چې موږ ډېر د کار دپاره ضرورت لرو. اوسنۍ دنده او پخوانۍ دنده د څومره په توپیر کې ورسره هلته ډېر راحت وی دلته که دلته ډېر راحت است؟ زما مخکینۍ دنده اطلاعات و فرهنګ کې و. د هغه ځینه چې دلته راغلم زه دلته لس چنده راحته یم ولې چې دلته زه خپل هغه تخصص، تجربه او په برنامو باندې خبر یم. نو ډیر مسایلو کې زه ضرورت دی نه لرم چې یو چاته ووایم چې ته ما سره مرسته وکړه. د یو ښځې په صفت یو څوک چې دلته مې ژوند کړی دی او زه پوهېږم چې زما مشکل څه شی دی، دلته ډیر راحت او مؤثر هم یم. کار فکر کوم، پلان کوم، عملی کوم، ټولې خپل خویندو سره ګډ کار کوم. د ارزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مشري د یو نارینه له لوري پر مخ وړل کیږي. ستاسې په نظر که پر ځای یوه مېرمنه وي د ښځو هغه غږ به ښه وانه اورېدلی شي، مشکلات به یې ښه حل نشي کړی؟ نه تنها ارزګان بلکې زابل هم دی. زموږ 2 ولایتونه وو چې په دې کې موږ خویندې نه لرل. د اصول په مطابق د قانون خدمات ملکی په مطابق موږ حق نه لرل چې یو څوک باید غیر د تشکیل نه هلته وټاکو. نو د هغې په خاطر یو څه وخت زموږ د همغې د ریاست د تشکیل نه یو څوک سرپرست و. موږ تقریبا د ارزګان د ریاست پوست 3 دفعې اعلان ته ورکو چې متاسفانه هیڅ خور ورته اپلای یا کیدای شي چې اپلای هم کړي مګر معیار په مطابق نه و شارټ لیست شوی نه او دلته میډیا هم او رسنۍ هم ډیر مونږ باندې انتقاد کوو چې دا ولې داسې دی. د هغې په اساس بیا مونږ یو مجلس ونیو او مونږ فعلا د ډیر لاچاري نه پیشنهاد لیږلی دی جلالت مآب رئیس صاحب جمهور نه چې تر څو مونږ رقابت آزاد دغه کوو د سرپرستی یو حکم دپاره. نو منتظر یو ولې چې مونږ هیڅ چاره او هغه ځینې خویندې مونږ ته هر ورځ مسیجونه کوو. زه فکر کوم چې په هر ځای کې د خویندو د ادرس دپاره باید خویندې اوسي ولې چې هر څوک چې خپل مرتبط بخش کې مرتبط خلک ولري مؤثر پاتې کېدلی شي. د رئیسانو خو د زابل او ارزګان مشکل دی خو که وګورو د افغانستان په 34 ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو کې تر ډېره پورې که څومره ښځینه کارکوونکي دي نارینه هم پکې ډېر زیات دي. نه کېږي چې مثلا د ښځو چارو په ریاست کې هغه کارونه چې د ښځو مربوط دي هغه ټول د مېرمنو له لوري پر مخ یوړل شي؟ دغه زموږ یو د پلانونو نه دی. زموږ په وزارت کې فعلا 45 یا 50% نارینه دي چې مونږ فعلا دغه تحلیل چې ما وویلې مخکې چې مونږ کړی دی مونږ اوس کوشش لرو چې صرف په هغه پوسټونو کې لکه موټرواني یا د محافظت بخش چې ورونه باید وکړي نور ټولې ښځینه وشي تر څو خویندې راحت راشي او خپل د ستونزو د حل دپاره موږ سره همغږي وکړي. د دې پلان د تطبیق لپاره تر اوسه څه کړي او شروع کړی دی. زموږ تقریبا د مخکې هفته کې یو لیست راغی د اصلاحات اداري نه چې پکې 12 نفره د ریزرف نه موږ ته ولیږو.
مونږ ټول خویندې واخیستو او د ورونو مې ولېږه چې دا نورو وزارتونو ته ولېږي، مونږ ته خویندې ولېږي. مونږ یو پلان جوړ کړی دی چې پس د دې نه مونږ حتی خپل په لایحې وظایف کې به هم وایو چې زمونږ د دې ریاست یا د دې معینیت یا د دې نهاد دپاره صرف ښځینه مونږ غواړو. افغان میرمنو ته د دوی د وضعیت د بهبود لپاره څه مشورې ورکوي چې څه باید وکړي؟ زه فکر کوم چې د ټولو د موثریاتو د بهبود دپاره 4 نکتې به زه ټولو خویندو سره شریک کړم. اول دا چې خپل په تحلیل او خپل په ارزیابي باندې باور ولرئ، ولې چې هغه څوک چې ستونزه ولري هغه خپل تحلیل ښه کولی شي. دویم همغږي وکړئ نورو خویندو سره تر څو د یو بل د تجربو نه زده کړئ. دریم هغه مسایل چې تاسو په هر کچه د کورنۍ نه نیولې تر ولایته پورې تاسو پیدا کوئ، کوشش وکړئ چې د دې ارتباطي نقطه د زموږ ملي برنامو سره پیدا کړئ تر څو موږ ورته یو د حل لاره پیدا کړو چې هغه ملي برنامه چې د ښځو دپاره پلان شوی دی څنګه د دې ولایت ته ورسیږي. او 4م چې ډېر ورباندې به تاکید وکړم چې لطفا تاسو داسې فکر ونه کوئ چې افغان ښځې ډېر بدبخته دي. تاسو کولی شئ، تاسو خوشبخته یې. هر ټولنه کې ښه او بد وي او هر ټولنه کې تاوتریخوالی هم وي او د تاوتریخوالي د کمښت دپاره لارې هم وي. نو په ځان باندې باور ولرئ او د خپل ځان دپاره موخې وټاکئ او د موخې د رسیدلو دپاره کار وکړئ. ضرور نه دی چې هغه وزارتي، ریاستي، معینیتي، خپل کور کې هم کوئ، خپل ځان دپاره یو موخه او یو هدف وټاکئ. تاسې به د میرمنو د وضعیت د بهبود لپاره دوی ته څه ژمنې ورکوئ چې څه به ورته وکړئ؟ د دې د وضعیت د بهبود دپاره دغه مسایل مې چې ویل دغه همغږي باندې مونږ کار کوو چې مونږ برنامې همغږي کوو. بل یو شی چې ما نه پاتې شو، مونږ د ښځینه باغونه لرل چې فعلا مونږ هغه د دې ارزیابي د نتیجې په اساس دا تبدیل کو د ټولنیز او اقتصادي مرکزونو په نامه چې مونږ بیا دې ته ارتباط ورکوو خپل توانمندي اقتصادي معینیت سره او د دې دپاره به مونږ برنامې یا کوشش کوو چې فرصتونه د اشتغال ځایي او د کاریابي پیدا کو تر څو دې وشي کولی چې اقتصادي ځواکمنتیا ولري. او بغیر د هغې نه مونږ به کوشش وکړو چې د وزارت سیستم قوي کړو تر څو د دې هر غږ ته مونږ لبیک وشو ویلی. ډېره زیاته مننه چې حاضر شوې مرکې ته. تاسو نه هم مننه. ستاسو د لا بریا په هیله.